السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول افغانانو ته احترامات او نیکی هیلې. افغانانو ورونو، نن په داسې موضوع راغلم چې یقینا ډیره د افسوس او ډیره د شرم خبره ده. دا ویډیو شیر کړئ، د تاسو ته یو ویډیو درته ښیم چې یقین وکړه چې سړی په کتو سره هېڅ ځان نشي ټینګولی چې موږ په شلمه یویشتمه صدۍ کې اوسېږو، که موږ 1500 کاله یا 1000 کاله مخکې هغه یا 1400 کاله مخکې هغه د جهل په وخت کې اوسېږو. نو دا ویډیو شیر کړئ، زه تاسو ته یو کلیپ ښیم چې یقین وکړه چې سړی برداشت نشي کولی. یقین وکړه چې سړی هېڅ برداشت نشي کولی چې هر څومره سړی سوچ وکړي، فکر وکړي چې په موږ افغانانو کې موږ ولې دومره د دنیا نه وروسته یو، ولې موږ او تاسې دومره تباه او برباد یو. نو زه تاسې وایم دا ویډیو اول ګورم، بیا تاسې سره خبرې کوم، بیا مې نورو دوستانو ته چانې کتلي. دا یو 9 کلنه ماشومه راځي، یو 9 کلنه ماشومه په یو کلي کې یو سپین ږیری 15 کاله عمر لري، هغه راځي وروره دغه په زوره اوچتوي او د کلي بېوسه بې وجدانه بې غیرته بې ایمانه افغانان ته ولاړ دي او د هغې د میندې اوچتوي سره مهربانه او دا وړي. چېرته دی دا حکومت؟ چېرته دی دا طالب؟ زه اوس راځم په هغه د منګلو په واقع هم راځم. اول تاسې ونه دا ګورم، دا تاسې وګورئ. دا ویډیو شیر کړئ سره، دا تاسې وګورئ. دا د 9 کاله ماشومه د افغانانو 15 کلن سړي ته یې ورکړې ده او په زور یې دلته اوچتوي. څوک دومره نشته چې د دې مخه ونیسي. دا کومه منطقه ده؟ یا به د طالبانو منطقه یا به د حکومت منطقه. دا ظلم وګورئ افغانانو. زمونږ به ورځ ښه شي، په موږ باندې به رڼایي راشي، په موږ باندې به کاڼي ورېږي. ښه ورته وګورئ. هم کته زه په دې ژبه نه پوهېږم چې دا کومه ژبه وایي، تاجکي وي، ازبکي وي، خو افغانستان کې دننه دا واقع شوې ده. او د کلي غیرت ته وګوره، بې غیرتو ته چې په دومره ګڼ کلي کې یو 15 کلن سړی راځي، یو د 9 کالو ماشوم هغه اوچتوي او هغسې مهرباني. زه تاسو ته یو بل دغه ښیمه چې بیا سره زه په خبرې کوم. دا هغه سړی و چې تاسې به کتلي چې دا یو ورځ به مخکې په خوست په منګلو کې تقریبا د یو فامیل د خپل فامیلو د 2 جریبه په جایداد په وجه باندې خپل 8 کسان د خپل فامیل شهیدان کړه او هغه نن طالبانو وجلی دی. اول خو زه چې هر څوک ښه کار کوي، که حکومت یې که طالبي، موږ ورته سلام کوو، خو زه د طالبانو ته سلام کوم، ستاسې د انصاف ته سلام کوم. ځکه چې داسې کارونه چې حکومت وکړي یا طالبان وکړي، قسم په خدای دی که په افغانستان کې بیا څوک جرم وکړي، بالکل دغه شان د کار موږ ستایو. که هغه حکومت وي که طالب وي، موږ د ښه کارونه چې هر څوک یې کوي موږ ورته زنده باد طالبان، زنده باد در باندې ویم چې تاسې دغه شان یو فرعون ته، یو انسان وجلي ته هغې ته سزا ورکړه او د دې عبرت به نور خلک انشاءالله اخلي. زه به نن د موضوعګانې ډېرې، خو زه هغه خلکو ته ویم چې یوازې دا نه چې طالبان یو که حکومت وي، ډېر داسې د جهل شی نه دي په افغانستان کې یا په ښکته دا خو نه ښه، خو ښکته پورته بعضې ځایونو کې دغه شی نه شته. یو ولایت نه ټارګټ کوم چې د خور لور په سر باندې پیسې اخیستل کېږي، باید چې طالبان هم په دې باندې غور وکړي، حکومت هم په دې باندې غور وکړي. که زه خو حکومت یم چې هر سړی د خور لور په سر باندې ور والي 10 کاله قید،
10 کاله باید چې هغه جرم شي. یا افغانانو تاسې خبر هستئ او که به نه خبر د خور لور په سر وانې په افغانستان په بعضې ځایونو کې ښکته ځای مالته ځکه ښکته او پورته ځکه ویم چې بیا ګلخانان د دې نه دا دغه کوي چې یاره په افغانستان کې داسې کېږي، ښکته په پښتنو منطقو کې ماته معلومات دی، هلته هم داسې کېږي. خو د افغانستان ماته 100% کې معلومات دی چې د خور لور په سر وانې 13 لکه 40 لکه افغانۍ اخلي، 13 لکه 40 لکه افغانۍ د خور لور په سر اخلي. نو زه طالبانو ته یم چې څنګه هم دغه د منګلو کې چې دا واقعه وشو او دغه سړی هم د دې دنیا نه رخصت کو، همدغه شان دي چې ستاسې په ځایونو کې څوک د خور لور په سر وانې ورورلي راوینیسي او زولنې ورته واچوي او راځوړندې کوي چې به آینده کې داسې کارونه کړي. زموږ ځوانان په سعودي، په دوبۍ، په قطر، په نورو ځایونو کې مړه شو د واده په ارمان وانې. خدای مهربانه د خور لور په سر وانې 40 لکه روپۍ، تا خدای دا څومره ناروا ده، دغه اخیستل کېږي. او همداسې زموږ او ستاسې په وطن کې خدای مهربانه داسې راځي چې یو سړی راځي 80 کلن سړی او هغه راځي خدای مهربانه په زور وانې خدای مهربانه هغه د یو د دې کلي نه یو 9 کلنه جلۍ اوچتئ او زموږ د کلي یا بې غیرت والله کې ایمان تیر کوي. قسم په خدای چې په تاسې وانې په دغه ویډیو ته ښیم بیا زه خبرې ورته کوم. دا وګورئ 9 کلنه ماشومه ده، په دې ژبې زه نه پوهېږم چې دا په کومه ژبه خبرې کوي. 80 کلن سړي له ورکړي په زور وانې د دې کلي نه وړي. دغلته که طالبان او حکومت دغه سړی راونیسئ، څنګه کار هم چې دې بل سړي سره وکړو د منګلو په واقعه کې همدغه شانې کار دې سره وکړئ. طالبانو باندې غږ کوم چې دغه منطقه که تاسې سره فوراً دا سړی راګیر کړي او حکومت کې حکومت منطقه په حکومت باندې غږ کوو چې دا کړو. دا د 9 کالو ماشومه نه دا چغې وایي. نه وګوره دا تا خدای چې 14مه صدۍ ده که 14مه صدۍ ده، دا 21مه صدۍ ده. موږ حالت ورته وګوره افغانانو. لاړه ویوړه د کلي نه ویوړه د کلي بوډاګانو ته بې غیرتو ته وګوره، دا بې غیرته بې وجدانه افغانانو ته وګوره چې هلته ولاړ دي او د 9 کلنه جلۍ 80 کلن سړی په زوره وانې ځان ته واده کوي او په زوره وانې تښتئ او دې ورته قلارې ولاړ دي. خدای دا ظلم چې څوک د بچو خاوند دي، څوک د پامیر خاوند دي، څوک د لور خور خاوند دي، آیا دا ظلم به ته برداشت کړي؟ هغه چغې وې مور ته ورغاړي ودي او دې د ظالم بچیانو په زوره وانې ویوړه. خدای مهربانه زموږ زه وایم ته قسم په خدای چې د داسې خلکو نه کافر هم ښه دي، یهود نصوارا هم د دغه شانې خلکو نه ښه دي. ولکه د هغې په دغه کې داسې ظلم کېږي. موږ ځان ته افغانان ویو، موږ ځان ته مسلمانان ویو، موږ ځان ته ویو چې موږ تاریخ لرو، موږ ورور داسې و هغسې وو چې زموږ او ستاسې په وطن کې هغه وحشت کېږي چې هغه خدای مهربانه 1400 کاله 1400 کاله مخکې کېدو. هغه وحشت زموږ خلکو چې په ژوندۍ لورګانې ښخولي، هغه وحشت اوس هم روان دی، هغه وحشت اوس هم روان دی چې خدای مهربانه زموږ او ستاسې په وطن کې په لور خور وانې پیسې اخیستل کېږي، ورور اخیستل کېږي. دغه ځان ته پښتانه وایي، دغه ځان ته افغانان وایي. نالت دې ستا دې په پښتونولي افغانت ونې شي. دغه وانم کار په کار دی افغانانو، ځکه د دغه زیاتي د وجې د دغه ناروا د وجې زموږ ستاسې په وطن باندې عذاب اخته وکړي. دغه لور خور دغه یو مور جوړېږي. تا خدای چې خپله خور لور وانې ته پیسې یالې په لکاو افغانۍ پیالې، په دغه باندې باید چې طالبان کار وکړي، په دغه باندې حکومت کار وکړي. که حکومت یې کولی شي که نه شي کولی، طالبانو ته خو په کار دی چې په کوم منطقو کې اوسېږي چې څنګه د خوست کې د منګلو هغه سړي چې خپل د پامیر وګه اته کسان شهیدان کړي او هغه توت ته وخېجو، دغه شان د کار دغه خلکو سره مو کوي. موږ د سره یو په ښه کار کې ما راته ویل چې حکومت یې کوي که طالب یې کوي، موږ ورته سور سلام کوو او د دغه طالبانو نه موږ ډېره مننه کوو چې دغه په منګلو کې دغه وحشي ځناور چې د خپل پامیر اته کسان شهیدان کړي او طالبانو ورسې مهربانه ختم کوو، اعدام یې کوو. دغه دیموکراسي په افغانستان کې په خدای کې چلیږي. دیموکراسي څوک پی د دیموکراسي نه خلک نور پیدا اخلي. دیموکراسي مطلب باندې ولا کې څوک پوهیږي. دیموکراسي مطلب انتخاب کول. موږ ته بل شی جوړو. ما مخکې شرزل په لایفونو کې دا ویلي، قسم دی چې یقین وکړئ چې دا کمونیستي نه وه، دا کمونیستي دومره خرابه نه وه، خو چې افغانستان ته خلکو راوړه سه مهربانه د کمونستانو نوم یې وشرمو. د کمونستانو د اوره چغې په کابل کې والي، ولکه دا مجاهدتوب دومره خراب و.
دا یخوانیتوب والله کې دومره خراب و خو چې افغانستان ته مجاهدین او یخوانیان راله قسم په خدای چې د مجاهدینو نوم یې په شرمونو وشرمو همدغه شان د ډیموکراسي وروره سي مهربانه دوه ګوتې دې مخکې منډې وای موږ هر شي نه غلطه استفاده کوو لکه اوس د فیسبوکونو چې موږ او تاسې غلطه استفاده کوو نو موږ په کلکه د حکومت غوښتنه کوو چې دا 9 کلنه ماشومه دا 9 کلنه ماشومه انصاف نه غواړو که دا د طالبانو په منطقه کې هم موږ ته انصاف غواړو او که دا د حکومت په سایه کې هم موږ حکومت غواړو د دې څېړنه پوره غواړو د خدای په لحاظ واني که تاسې چې خپل بچیان لرئ که چېرته خپلې خویندې میندې لرئ نو د دې ماشومې غږ به اوچت کوئ دا یو ناروا عمل دی افغانانو دا قسم په خدای دی چې د برداشت نه وتی دی تا خدای د 9 کالو ماشومه یو زناور راځي 15 کلن او هغه سې مهربانه په زور واني اوچتوي د کلي نه او د کلي بې غیرته بې وجدانه خلک ورته ولاړ دي زمونږ به څه ورځ ښه شي زمونږ به څه سې مهربانه حالت ټیک شي والله کې زمونږ حالت ټیک دي افغانانو وبخښئ زمونږ حالت والله کې ټیک شي ځکه الله تعالی په قرآن کې موږ ته ویلي دي الله تعالی چې تر څو پورې تاسې خپل حالت خپله بدل نه کوي خدای راسي که ستاسې حالت زمونږ حالت او ستاسې حالت بدل شي ځکه دا د قرآن آیات شریف دی آیا زمونږ حالت به داسې بدل شي چې د 9 کلنه ماشومه زمونږ د کلي نه په زوره باندې خلک وړي آیا زمونږ حالت به داسې بدل شي چې وحشي زناور راځي زمونږ په کلي کې 8 کسان و کسان شهیدانوي زمونږ حالت به داسې بدل شي چې یو سړی راځي د خپل خور لور په سر باندې د 40 لکه او 10 لکه افغانۍ اخلي دا کم ناروا تاسې شروع کړې ده تاسې د دې خویندو میندو نه یو دغه هم ته جوړ کړي سیمینه سروین هم ته جوړ کړي ته ماته دا وایې چې د زوی واده په ډنګ ډنګ وانه کې او د لور په سر باندې 40 لکه او 10 لکه افغانۍ والي اخلي او بیا یې پټګۍ والي بیا یې ږیره پرېښي بیا په مخ کې سب کې ولاړې اقامتونه کې نالت ته وي په تا واني نالت ته وي په دغه شان دي خلکو په دغه کلي په خلکو واني چې د دې په کلي کې داسې وحشتونه کېږي زه مهربانه اپرین د منګلو خلکو ته وایم اپرین نرو منګلو خلکو ته وایم چې تاسې پرون داسې مثال قایم کو یقین وکړه چې په افغانستان کې به انشاءالله په همدغه لار باندې اوس ډېر خلک دي تاسې یو نارینه کار وکړو تاسې د اسلام کار وکړو تاسې د افغانیت کار وکړو تاسې د پښتو کار وکړو منګلو او همدغه شان د دې ورور په مقابل کې راوچت شي چې موږ وروره په خپل کلي ولس کې نور ورور نه غواړو موږ خپلې خویندې میندې نورې نه خرڅوو مهر بیل دی ورور بیل دی وښایه ماته زموږ اساسي اصل چې دی قرآن او حدیث دي که په قرآن او په حدیث کې راغلي بلکل یې درسره منو که په قرآن او په حدیث کې نه راغلي وروره دا شی نه موږ نور نه منو څنګه هم چې د دې ظالم دغه ظالم هم په خلاف باندې راوچت شي د هغې کورونه مسوځول او هغه په سزا ورسو همدغه شان د دې په خلاف هم راوچت شي ځوانان هم زاړه شو په دوبۍ او په سعودي کې مړه شو والله د واده په ارمان باندې مړه شو 40 لکه روپۍ په 10 کالو کې هغه نشي ګټلی 40 لکه افغانۍ 40 لکه افغانۍ هغه کېږي او همداسې چې دغه شان دي دغه وحشت شوی دی په افغانستان په کومه حصه کې دا زه بیم خیم ځکه د باروبار د ځکه خیم چې قسم دی د کتو نه دی چې سړی وګوري هر سړی چې بچیان لري فامیل لري یقین وکړه چې دا د برداشت نه وتی دی دا وګورئ دا بیا درته خیم دا د 9 کالو ماشومه 15 کلن سړی په زوره وړي ما سره د اواز بدرګه کوي دا زموږ او ستاسې مشترکه کار دی وګوره څنګه چغې وایي آیا که زموږ خپله خور او لور شي څه به پس خل سړي باندې تېرېږي دا وګورئ افغانانو دا کم دا کې پرته هغه وخت دی چې هغه خلکو پخوا خویندې میندې ورسې مهربانه ژوندۍ خښولې هغه حالات دی دا وګورئ دا وګوره مور ته ورغاړې وتې ده او په زوره وانې وړي وګوره ورته وګورئ نارا بی وڑے تھے لاړه ویوړه درې خبرې دي افغانانو
منګ اول د طالبانو ورونو چې کم کار کړي په منګلو کې چې کوم واقع شوی و هغه ظالم وحشي اته کسان د پامیر شهیدان کړي و هغه سه مهربان دي دنیا نه رسول منګ مړ کو او په اعدام کړي د هر څه کړي منګ تاسو نه مننه کو سلام د تکو په دغه شی کارو چې ما مخکم دا ذکر کو حکومت خکار کوي که طالب خکار کوي منګ وته سلام کو منګ وته سلام کو او همدسي دغه جلې چې دغه جلې کړه طالب په سایوي کې وي او کدا د حکومت په دا کې وي په ورندې دا سړی ونیول شي او دا سړی د ورسې مهربانه منګه پوره صحیح محکمه غواړو رشوتونه نه پوره صحیح محکمه څنګه چې د طالبانو دغه وسره وکړو دواره محکمه ورسره راوخته دواره فیصله وکړه دغه شان محکمه غواړو او همدغه شان موږ تاسو همدغه په حکومت باندې کوو چې حکومت خدای ته معلومات دي چې د څوک د خور لور په سر باندې پیسې اخلي په دغه باندې موږ ورونه محکمه غواړو موږ هغه سړی لس کاله باید چې قید شي چې څوک د لور خور په سر باندې پیسې اخلي 10 لکه 40 لکه افغانۍ اخلي همداسې که د طالبانو په منطقه کې فورا باید چې په دې باندې غور وکړي او همداسې موږ د منګلو د قوم سلامي ورته کوو د منګلو قوم ته چې تاسې نن غیرت او تاسې د احمدشاه بابا لونګۍ اوچته کړه همدغه شان دي کارونه که تاسو یقین وکړئ چې پیسو ولایتونو کې وکړو یقین وکړئ که څوک ظلم وکړي یقین وکړئ که څوک ناروا وکړي یقین وکړئ که څوک غلط کار وکړي انشاءالله موږ تاسې سره په دې کار کې پوره شریک یو او ستایي او مننه ده نه کوو د منګلو قومه غیرتي خلک هستئ خو دغه شان دي شیونه باندې باید تاسې غږ اوچت کړئ په ور باندې او په دغه شان ظلمونه چې کېږي سه مهربانه په دې باندې چپ پاتې نه شئ راوچت شي که د کلي سپین ږیري نه راوچتېږي ځوانان راوچت شي د منګلو د خوست د ننګرهار د لغمان د کابل د شمالي ولایتونو چې په کوم ځای کې دا ناروا کېږي د خور لور په سر باندې پیسې غسل کېږي د دې په خلاف هم راوچت شي ځوانان هم زاړه شو ځوانان هم تباه او بربادي په سعودي او په دغه کې که د هغې نه هره ګناه کېږي د هغې ګناه تاسې شامل هستئ ځکه هر سړی ضرورت لري واده ته هر سړی دغه لري چې وروره بچی نشي کور زندګي شي هغه سه مهربان هلته پروت په سعودي او په دې ځایونو کې تباه او برباد شي موږ پښتانه افغانان که فرض کړو نو په دې باندې موږ ستاسې نه ډېره مننه کوو د طالبانو ورونو ډېره مننه کوو چې دغه روزي ګلو او قاتل ګلو که خدای پاک کې جهنم ځای کړي او جهنم به انشاءالله ځای وي چې دغه شان سزا مته ورکړه مننه ده نه کوو او د حکومت او د طالبان نه په کلکه غوښتنه کوو چې دغه جلۍ چې هر ځای کې چا اوچته کړي 9 کلنه ماشومه ده او 15 کلن سړی په زور روانې وړي د عقل نه د دې معلومات یو کې که معلومات موږ ته 2-3 ورځې کې رانه کړه بیا به موږ معلومات وکړو چې دا په کومه سایه کې ده که حکومت سایه کې د حکومت په خلاف یو که د طالب په سایه کې د طالب په خلاف یو په دې باندې موږ پوره غور غواړو او پوره د دې څېړنه غواړو او پوره په دې باندې موږ کوو چې موږ د ورور خلاف یو چې په هر ځای کې وي په خصوصا په افغانستان کې پار ولایت کې وي چې څوک اخلي نالت تی وي چې څوک ورور اخلي نالت تی وي چې څوک ورور اخلي نالت تی وي هغه نه مسلمان دی نه افغان دی نه وروره د دې وطن بچی دی په دې باندې باید چې موږ ستاسې مخکې ما غږ اوچت کړی 2-3 کاله مخکې نه در باندې بیا دا غاړه در باندې خلاصومه ځکه چې مرګ را روان دی چې راوچت شي د دې په مقابل کې یو وخت دغه شان یو ملي پاڅون وکړو چې څنګه منګل وکړو او انشاءالله دا بیماري د دې پښتنو افغانانو نه لرې شي خو لور خرڅول دا څومره د شرم خبره ده د پټګي والی بیا نه کېږي نالت وي ستاسې په دغه پټګي چې تاسې وخی چې څوک د خور لور په سر باندې د باید چې د خور لور سره کومک وکړي د کور نه باید چې خور لور سره د خپل کور نه کومک وکړي چې څنګه د زوی واده په ډنګ او ډونګ کې په هوټلو کې او مصرفونه پکې همدغه شان د لور هم در باندې حق دی همدغه شان د خور هم در باندې حق دی چې هغې سره ته خپل د کور نه دغه سامانونه سره زر سره جوړ کړي دا نه چې ته بنډلې والي او په جب کې کېږي او دلته نیغ کېږي شامله دی والي نالت وي ستا په شامله وانې افغانانو دا ویډیو مخکې شیر کړئ او را سره بدرګه کړئ په الله هم سپارم ښه وخت ولرئ د حق سره ولاړ یو که هغه هر څوک ښه کار کوي که طالب وي که حکومت وي که ولس وي زمونږ د زړه سرونه دي اصلي افغانان دي اصلي مسلمانان دي خدای په امان